دغه یار او هغه یار کله بیلیږي، دغه یار او هغه یار کله بیلیږي، پښتانه په اغزن تار کله بیلیږي، پښتانه په اغزن تار کله بیلیږي. که د جومات او مدرسې ګستاخ سپینه کړمه، داسې وګڼه چې غم جوړ شو جنجال پیدا شو. نړۍ مننه ماته په بلنه باندې سټیج ته د دې پروګرام د نارنج ګل د میلې د جوړونکو نه مننه کړم او دلته څومره مشران چې یاستئ او په خاصه توګه د پی ټي ایم د ملګرو څخه او همداسې د افغانانو سیکانو وروڼو څخه چې دلته راغله او زمونږ محفل او زمونږ په څنګ کې ودرېده او دا زمونږ وروڼه هندوان وروڼه چې څومره د وطن سره او د خاورې سره مینه لري، زه فکر کړم چې مونږ به د دوی په نسبت باندې کمه ولرو. راځم دې ته چې لکه څنګه مخکې خور خبرې وکړې چې دلته د ښځو یعنې تعداد کم دی. زه خو دا وایم چې تعداد خو د زمونږ دغسې وروڼه، دغسې پلرونه، دغسې زمونږ ټول سړي چې څومره دي، که خور او لور او خپلې مېرمن ته دا حق ورکړه او د لاس یې ونیسي چې راځه چې ځو نن په غونډه کې شرکت وکړو، نو هېڅوک به پاتې نه شي. لکه ما ته چې بابا وویل چې راځه چې ځو دې غونډې ته، مریض هم و، خو د دې په ډاډ باندې چې بابا پاتې نه شي او کېدای شي بله غونډه یا وروستۍ وي یا لومړۍ وي، نو ویاړم په خپل بابا باندې. دا چې په دغه وختونو کې زمونږ په وطن کې کوم حالت دی او د نړۍ ښځې راپورته کېږي او زمونږ په دښمن ملک په مونږ باندې د هوایي بمباریونه هغه په مونږ باندې دا یادونه کړه چې یعنې هلته ضروري دي او زمونږ دښمن ملک ته دا اجازه ورکوي چې تاسو باید هلته تاسو هر څه حق لرئ چې تاسو د تورستانو جالې وولئ، خو هغه چې زمونږ په هغه کې زمونږ خویندې، زمونږ ماشومان، زمونږ مېرمنې مري، د هغه دپاره د زمونږ د مېرمنو او د جینکو پر مخ کې ښوونځي بندي. اته مونږ دا نشو کولی چې همدغه ټولنو ته په همدغه ځایونو کې همدغسې راپورته شو چې د نورو وطنو دومره د دې مېرمنو هم یا د ښځو سیاستمدارو هم زړه نه سوځي، زمونږ دومره دښمنان دي چې یوه ښځه خو په بله ښځه باندې یا په ماشومانو باندې رحم وکړه. او د زمونږ غږ څه دي چې نه په ولس کې خلک او نه باندې خلک د دې دپاره مونږ هغه امادګي لرو او هغسې عملي لارې او تګلارې مو نه دي غوره کړي چې د حل لارې راوباسو. 15 کاله وشو خو مونږ بیا هم دا شکر دی چې مونږ یعنې خپله ژبه یا خپله مشاعره یا د خپل وطن نوم او دا یادوو، که ښځو ته مونږ حق هم نه ورکوو او دلته یې په څنګ کې نه شو لیدی، دا خو مونږ د هغو سره کوم توپیر پیدا نه شو چې هلته یې زمونږ د خویندو او د لورانو پر مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. آیا دا ماته خو د ژړا ځای دی او ماته خو دغسې ځای کې تګ او په دغسې ځای کې خبرې هم خوند نه راکوي. د ټولو مشرانو نه په بښنې سره خو مونږ به تر کومه او تر کله پورې په 21مه صدۍ کې چې په دې حالت کې روان یو، نو مونږ به کله دغه د ښځو حقوق، د ښځو برابري، د ښځو د تعلیم او د وطن د دغه ناخوالو ته به د پای ټکی ږدو. دریو ورځې مخکې ما یوه لیکنه وکړه چې ما سره یوه مور په تماس کې وه او هغه هم خپله د پی ټي ایم ملګرو په پېښور کې راته وښوده چې په چمن کې اوسېږي او هغو ډېر زیات بېوسه دي. زه یې لږه لنډه کیسه ځکه کړم چې زمونږ میندې خویندې څه رقم قربانۍ ورکوي او مونږ بیا د هغو په مقابل کې یعنې څه رقم اوسوو. هغې ښځې 15 زامن چې 3 د اول ځل په جمهوریت کې په ملي اردو کې د لاسه ورکړي وو شهیدان او د وطن دپاره یې قرباني کړي وو، او 2 یې په بله شپه باندې چې په یوه شپه باندې طالبان کور ته راغلي وو او هغه 2 زامن یې د دې په مخ کې او د ماشومانو د ښځې په مخ کې ورته وژلي وو. هغه 15 زامن دې هلته د لاسه ورکړي دي او بیا د کندهار نه راوښتې ده چمن ته، ځکه چې دې 2 لورانې لرلې او 2 واړه یتیمان ورسره. نو هغه خلکو ورته ویلي دي چې دا چې تاسو سره دومره په زیاتۍ کې وو چې ستا یې 15 زامن شهیدان کړه، نو ستا دا لوره دا غټه لور دی چې دا تا ته نفقه نه شي پیدا کولی او دلته کېدی شي چې د عزت ته هم خطر ورسېږي ځکه چې ستاسو دښمنان دلته راغله.
نو هغه چمن ته راواوښته او په محکومه خاوره کې چې پرون په حق رسېدلې وه بل پرون نو لور یې راته وویل چې کوڅې ته ووتم او ما غوښته چې دې دپاره کفن راوغواړم نو هغه یې چې یو سړي راته ویله چې تیل خو ډېر قیمت دی زما په موټر سایکل کې تیل نشته دی چې زه تا ته کفن راوړم نو دغسې میندې خویندې چې د زمونږ دومره قرباني ورکوي او بیا هم هغه مونږ ته هغه اهمیت نه لري مونږ یې په څنګ کې هغه سیالې نه جوړوو چې په مونږ باندې خلک دغسې فتوې ورکوي او یا مونږ ته وایي چې یعنې پښتانه په خپله خور او په لور باندې درس نه وایي او یا پښتانه د ښځې حق او حقوق نه پیژني خو په رښتیا یې نه پیژنو لکه څنګه چې نن په کوټه کې کومه پېښه شوې ده او د یوې ډاکټرې په مخ باندې تیزاب اچول شوي دي او هغه هم یو بل پښتون په لمسون باندې چې د کوم ځای نه ورته خبر ورکړل شوی یا ورته پیسې ورکړل شوي دي د هغه په بدل کې او بیا هم مونږ په خارج کې هم هغه خویندې میندې مونږ نه ستایلی شو نه یې روزلی شو نه یې لاسنیوی کړی شو نه یې د دې ځای نه کومه همدردي په ځای کولی شو نو د دغسې خویندو میندو مونږ باید ډېر زیات عزت وکړو او دلته مونږ د هغه په مقابل کې خپلو خویندو میندو ته جرأت ورکړو او د لاسه یې راونیسو مونږ اکثره د پي ټي ایم ملګري یا مشر زمونږ اکثره دا وایي چې که دلته په مونږ باندې توره شپه ده نو تاسو خو هلته خدای ته وګورئ چې د خویندو دپاره خو دا حق ورکړئ د خویندو دپاره خو ودرېږئ چې مونږ پښتانه کوم حالت ته ورسېدو او په کومو تورو شپو کې روان یو چې مونږ هغه تاریخ نن بیلو چې مونږ کوم د ښځو په مقابل کې یعنې لرلی و چې په هغه باندې لکه نازو حنا رابعه بلخي همداسې زموږ ملاله چې وطن یې فتح کړی دی نن زموږ هغه خویندې په دې ځای کې دغه عکس چې زموږ نړۍ ته ښکاري خو موږ معلومه به همداسې چې د زموږ ټولو رواج او کلتور دا دی نوره به خبره په دې باندې څو خوابدې هم نشي خو زه په آینده کې په غونډو کې د ستاسو ټولو نه غوښتنه دا ده چې د دغسې بېوسه خویندو میندو که موږ دلته وس ولرو باید پوښتنه یې وکړو او همدلته چې زموږ خپلې کورنۍ دي زموږ اولادونه دي دیو ته موږ حق ورکړو موږ جرأت ورکړو او موږ یې په دې باندې پوه کړو چې وطن څه دی ژبه څه ده کلتور څه دی او موږ څه لرو او تاریخ څه دی د انسان ښکلې جامه انسانیت دی نه چلتار دی نه لونګۍ او نه لنګونه د لاس بنګړي دې په دسمال وتړه شرنګ ونه کړي د لاس بنګړي دې په دسمال وتړه شرنګ ونه کړي د ښار قاضي د ترنم خلاف فتوا